سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته دوه ډیر مهم خبرونه لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. عمران خان وایي له افغان سولې سره به د سیمې سوداګري وده وکړي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې په افغانستان کې سوله او ثبات به د ټولې سیمې لپاره ګټور وي او ورسره به نور اقتصادي فرصتونه هم رامنځته شي. نوموړي تېره ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له سرپرست وزیر نثار احمد فیضي سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې سوله به د سیمه ییزو اړیکو د پراختیا او د اقتصادي همکاریو د نوو فرصتونو په برابرولو کې د ټولې سیمې لپاره ګټور وي. د پاکستان لومړي وزیر څرګنده کړې پاکستان او افغانستان ډېر اقتصادي فرصتونه لري چې په وینا یې یوازې د اقتصاد او سوداګرۍ په برخو کې د همکارۍ له لارې ترلاسه کیدی شي. عمران خان همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان دوامداره ملاتړ تکرار کړی او د خبرو اترو د سیاسي جوړجاړي پر اړتیا یې ټینګار کړی دی. بل خوا بیا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي افغان حکومت دې له فرانسې سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې پرې او خپل سفیر دې افغانستان ته راوغواړي. حکمتیار چې د فرانسې لوري حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي د غندنې په هدف یوې ناستې ته وینا کوله، وویل حکومت دې ژر تر ژره په کابل کې د فرانسې سفارت هم وتړي او د اعتراض په ډول دې له یاد هیواد سره خپلې اړیکې پرې کړي. نوموړی وایي اسلامي نړۍ دې د ترکیې په څیر فرانسوي توکي تحریم او له یاد هیواد سره دې خپلې اړیکې پرې کړي.